د اختر ورځ وه. نبی علیه الصلاة والسلام د اختر مانځه ته عیدګاه ته په لاره باندې تېرېږي، ماشومان لبې کوي. یو ماشوم دی په زړو کپړو کې په زوړ پیزار کې سیټ ته ولاړ دی، د ماشومانو سره لبې نه کوي. نورو ماشومانو نوي کپړې اغوستي، د اختر ورځ د خوشحالۍ کوي، لبې کوي. نبی علیه السلام دغه بچی راوغوښت، د ماشوم دی بچی راشه چې هغه راغی، وایي دا واړه لبې کوي او ته ورسره لبې نه کوې، ولې خفه سیټ ته ولاړ یې؟ او بل هغوی نوې کپړې اچولې، تا خو زړې کپړې اچولې، ولې کپړې نه دي بدل کړي؟ د اختر ورځ نه ده. هغه ماشوم ورته وایي د الله محبوبه د هغې پلاران دي او زما پلار نشته دی. پلار دې څه شو؟ ولې د الله محبوبه هغه ستاسو په پلانکۍ غذا کې شهید شوی دی که نه؟ پلانکۍ غذا کې زما پلار شهید شوی، زما پلار نشته دی. نبي علیه السلام په دغه کې ځای کې ودرېدو او دا ماشومې مې د ګوتې نه ونیو، ځان سره یې کور ته را روان کړو. چې کور ته یې راوستو، عایشه بیبي ته فرمایي، وایي عایشه دا یتیم دی، دې علم به ودې پاک کا. او د خپلې لور کره سوال جواب ولیکل د فاطمه رضی الله تعالی عنها کره، وایي د حسنینو د عمر یو ماشوم دی، یتیم دی، که په حسنینو کې د چا نوې کپړې مونږ کره یې راولېږه. نو عایشه بیبي ولمبو او فاطمه رضی الله تعالی عنها په حسنینو کې د یو تن کپړې راوړي او نبی علیه السلام ورته هغه کپړې واغوستلې. چې کله یې سنبال کړو که نه، نبی علیه السلام ورته فرمایي، وایي بچیا زه چې ځو مانځه اوس. او صحابه کرام د نبی علیه السلام په انتظار دي په عیدګاه کې، ښه چې نبی علیه السلام خو ناوخته کو مانځه نه رانغی، نبی علیه السلام د ځان سره یتیم د ګوتې نه نیولی او روان کړی دی. نو دا ماشوم ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه به پلار دغه شانتې تیارولم او بیا به یې داسې د ګوتې نه نیولی وم، عیدګاه ته به یې بوستمه. خو د الله پاکه پیغمبره چې زه به د هغه سره تلم، هغه به زه په خپله اوږه اخیستی وم او تاسو د ګوتې نه نیولی یم، هغه به زه په خپله اوږه اخیستی وم، عیدګاه ته به یې د ځان سره بوستم او تا د ګوتې نه نیولی م او روان کړی دی ما. نبي علیه الصلاة والسلام ورته د لار په منځ کې کېناستو، وایي بچې زما اوږو ته راوخېجه، زما اوږو ته راوخېجه. نو دغه یتیم یې په خپلو اوږو واخیستو. نو دا ماشوم د نبی علیه السلام په اوږو ناست دی. نو نبی علیه السلام چې په لاره تېرېده، دغه نورو ماشومانو لبې کولې. نو چې دې ماشوم هغه ماشومان ولیدل که نه، ده ورته اواز وکړو، وایي ای وړو زما پلار چې دی هغه نبي علیه الصلاة والسلام دی. زما پلار څوک دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام دی. د ماشومانو د نبی علیه السلام سره دومره مینه وه چې په هغې ماشومانو کې یو ماشوم بې اختیاره اواز وکړو، وایي کاش چې زما پلار هم شهید شوی وی، چې نن زما پلار نبی علیه السلام ګرځېدلی دی.